حضرت عباس صاحب ته عباس ابن عبد المطلب دا د نبی علیہ السلام ترو عباس دا د بدر نه پس مسلمان شو په جنگ بدر کې دی گیر شوی جنگ بدر کې گیر شوی کنه د وی چې ما سره قیدیان چې کله نبی علیہ السلام په بدر کې ونیول او یا کسانو کنه او یا ته قید کړو او یا ته مردار کړو بدر او یا قیدیان کې حضرت عباس صاحب عباس صاحب د کار کړو چې هغه چې نبی علیہ السلام خو زما وراره دی دی به ما سره گزارو کی نو سٹارټ کیا هغه په بدر په مسله کې په 2 هجری نبی علیہ السلام ته چې جرمانه راکې یا به جرمانه داخله وي یا به مسلمانانو لسو کسانو له تعلیم ورکوي لیکل به وتخای هغه ټوله مسله تاسو ته معلومه ده دا به تاسو کوئ عباس صاحب خو ما سره خو نه سره زر شته نه سپین زر شته بند کړئ عباس صاحب چې ما سره کور کې سم نشته نبی رسول الله صلی الله علیه فرمایل خاص نشته ستا په کور کې په پلان کې الماری کې دونه سر زر پراته دي راوباس راوباس دا معجزه و د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام معجزه وکنه بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم چې حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام خلکو ته دامه استاد په کور کې په پلان کې الماری کې د خوراک سيزونه پراته دي او د سٹور سيزونه پراته دي تاسو ځان سره رکھدلی د عیسی علیہ السلام معجزه و هغه معجزه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه الله جل شانو ته خود په جنگ بدر کې چې حضرت عباس صاحب دې چې پلان کې الماری کې کور ته لاړ شه هغه دا سيزونه پراته دي راواله شابه جرمانه ده صحیح ده خیر حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ډېر لوی صحابي شو بیا وروسته مسلمان شو بهترین انداز بیا په مسجد نبوي کې د کورو د مسجد نبوي سره خوا کې چې مسجد نبوي توسیع کله کېده کنه توسیع وشوه نبی د صحابه کرام د کور د دیوالونه دي لکه د غیر چاپیره صحابه کرام کورونه د غیر چاپیره او دا مسجد نبوي هغه ډېر زیات کلاو شو توسیع وشوه نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې تاسو ته ډېر ترقیاتی کارونه شوي نو په کې دا کار هم شوی چې جمعات مسجد نبوي هغه کلاو شو کلاو کې خلک ډېر دی موږ په زموږ ځای کم دی چې کله توسیع د مسجد نبوي شو نو د شاته کورونو د صحابه کرامو کنه نو د دې هغه ناوی نه وی ناوګي ناوی پرنالي پیژنې کنه هغه د چته غوبه چې راځي هغه پرنالي چې وي هغه ټول مسجد نبوي طرف ته وي چې باران به وشو کنه ټول یو به مسجد نبوي ته خلکو د کورونو راتلی په پرنالو کې باغ ناو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راځي کنه او دغه سره د لرګي وسره یا نیزه وسره او هغه ټول هغه جسونه ناوي هغه ماته کړی دز شروع وکړه کنه دا مسجد نبوي ته تاسو خپل دغه ایستې دي دا لرګه صحابه و ټول خپل دغه جوړ کړي ناوي جوړ کړي او دلته دا کوم ناو کنه دې طرف ته د حضرت عباس صاحب د کور و حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د کور عباس صاحب دا چا ورانه کړی دا ناوه او حضرت عمر ورانه کړی دا خو بادشاہ حضرت عمر رضی الله حضرت عمر ته وای چې راشه دا په خپل جوړه کړ هغه ته پته نشته دا ټول ناوي صحابه کرام ځان له جوړ کړي خدا نبی رسول الله ما د پاره په خپل لاس باندې جوړ کړی و دا نبی رسول الله د لاس پرناله و حضرت عمر دا ورانه کړی دا هغه ته حضرت عمر سے په خپل ورخه هغه ناوي جوړ کړه او د هیڅ ناوه به دې طرف ته ني او دا به تر اخره پورې باقي هغه ناوه د نبی رسول الله قبر مبارک ته اوس مخامخ ته څنګه د نبی رسول الله دا قبر دی کنه دا ټول مسجد نبوي دی دا مسجد نبوي دی پرسکه ټول نقشه د پدې دروازه خلک ورزي یو دروازه هغه طرف ته ده یو دروازه د سیدی طرفونو ته دروازې دي گیټونه دي داسې نو چې دلته نبی رسول الله مبارک قبر دی او دې طرف ته تراشي کنه دلته نو داسې یو کوڅه ده داسې په دې کوڅه به تر ننوځي په دې قطار باندې خلک راځي دلته مسجد د نبی رسول الله هغه قبر مبارک ته په دې لار ټول خلک په غڼه کې را روان دلته راوځي سلام وکي او په دې طرف ته وزي ته باب السلام وي دروازې ته دې کوڅې ته خلک ورځي دلته نبی رسول الله سلام کوي دا مسجد نبوي دی ټول دې طرف ته مقبره ده جنت البقیع چې وته وي مقبره ده صحابه کرام ټول صحابه کرام پکې دفن دین چې روزي کنه نبی رسول الله د روزینه دې طرف ته گیټ ته وته غټه مقبره ده ډېر مزیدار ځای دی نو دلته څنګه را نوځي په باب السلام باندې کنه دلته د نبی رسول الله د قبر مبارک ته راځي نو دلته هغه ناوه وسم لګیدلې داسې ګول سورې دی خې طرف ته څنګه را نوځي کنه ستا خې طرف ته تو ګوري یو سورې دی کولو روغ دیوال له دغه به سورې پرېخې دی
لکه تاسو څه ویم دلته هغه سوري چې تاسو ته ښکاري که نه د الله جل شانو د نومونو نه ښکته هغه شانتې خو دغه وړوکی دی هغه دومره دی داسې حق ځای پکې هغه شانتې پرېښې دا هغه ناوه د حضرت عباس رضی الله تعالی عنه د کور چې حضرت عمر صاحب جوړه کړې وه هغه شانتې ده په ځای پرته ده دا ډېر فضیلت والا صحابي و حضرت عباس رضی الله تعالی عنه نبی علیه صلات وسلام خصوصا ده به ډېر زیات خیال ساتو ډېر زیات پې خیال ساتو او دا هغه صحابي دی که نه چې صلات تسبیح مونځ یې نقل کړی د نبي علیه السلام نه کوم مونځ چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه دم یو کرامت و الله جل شانو ولې ورکړو اخري خبره کوو بس واقعه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو قات راغلی حضرت عمر رضی الله هغې ته هغه کال ته عام الرماد وي څه عام الرماد قحط راغلی و په هغې کال کې ډېر خطرناک سخت قحط او صحابه کرام ډېر زیات پریشان وو مسلمانان ډېر زیات پریشان وو نبی علیه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه خلک راویسته صلات الاستسقا دپاره صلات الاستسقا دې ته وایي هغه مونځ دی ده چې خلک راوځي او مونځ وکړي مونږ صرف استغفار وایو ځینې صحابه کرام هغوی به مونځ کوو ځینو به استغفار امام شافعي صاحب مذهب دی په دغې کې به مونځ کوي زموږ مذهب دی صرف استغفار به کوي خلک به ټول راوځي واړه به هم راوځي زنانه نارینه څاروي به هم ځان سره وباسي د باران دپاره به سوال کوي دعا به کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت عباس صاحب د لاس نه نیولی دی ورایې وسته اللهم انا نتقرب الیک بعم نبیک صلی الله علیه وسلم یا الله مونږ تعالی د حضرت عباس صاحب چې د نبي علیه صلات وسلام تره دی د ده وسیله او واسطه درکو د ده په خاطر په موږ باندې باران راوورې د ده په وسیله وایي په موږ باندې باران راوورې د چا ویلیو حضرت عمر ویلیو دا د نبي علیه السلام تره دی یا رسول الله یا الله نبي علیه السلام خو نشته دا ترې خو موجود دی د ده په وسیله باندې په موږ باران راوورې که نه ویل لږ وخت تېر شوی نه و حضرت عباس صاحب لاس چوت کړو او باران شروع شو لږ ساعت تېر شوی نه و باران شروع شو او داسې باران شروع شو یا څونه علاقه و دی تر و تازه کړه چې څونه ضرورت و هغومره باران وشو بس د حضرت عباس رضی الله تعالی دا کرامت ته چې الله جل شانو د هغه په وسیله باندې مسلمانانو هغه قحط ختم او مسلمانانو چې کوم تکلیف و هغه ختم شو او مسلمانانو چې کوم علاقه وه بیا اثر نو سرسبز او شادابه شوه ښه بس پکوځو